د راجا داهر وروستۍ ماته. راجا کاکا په څو ورځو کې خپل تیت او پرک لښکر راټول کړ او له محمد بن قاسم سره ملګری شو. محمد بن قاسم د برحمن آباد په لوري مخه کړه او له ښار نه څو میله لرې د سیند په غاړه واړول. له دریاب نه د پورې وتلو لپاره یې څو ورځې په تیاري ولګېدې. دغه مهال سعد یا ګنګو دوی ته ډېر ښه په نظر ورغی. د هغه ملګري د سمندر په غاړه د کب نیونکو په کلیو تیت او پرک شول او هغوی ته یې د سیند د ژغورونکي پیغام ورسوه. په څو ورځو کې زیات شمېر ماڼوګان له خپلو بیړیو سره محمد بن قاسم مرستې ته حاضر شول، خو له دریاب نه د پورې وتلو نه وړاندې د محمد بن قاسم په آسونو څه وبا یا ناروغي ورګډه شوه او په څو ورځو کې یو شمېر زیات آسونه مړه شول. حجاج بن یوسف چې دا خبر واورید، له بصرې نه یې 2000 اوښانو باندې سرکه بار راولېږله. دغه سرکه خطرناکې ناروغۍ ته دوا وه او دوی ته هم ډېره ګټوره تمامه شوه. د جون په میاشت کې محمد بن قاسم بې له کوم مزاحمته د سند له دریاب نه تیر شو. راجا داهر 200 پیلانو علاوه په خپل فوز 50,000 سپاره او زیات شمېر پلي ګروپونه ورزیات کړي وو. د جون په وروستیو شپو ورځو کې دریاب ډېر مست و. دا تمه نه وه چې محمد بن قاسم به دومره چټک ترې راتیر شي. راجا داهر لښکر ته د پرمختګ قومانده ورکړه او د محمد بن قاسم له لښکر نه 2 میله لرې په یو ځای واړول. څو ورځې د دواړو پوځونو ګزمې ترمنځ ټکرونه پېښ شول. بالاخره یو ماښام محمد بن قاسم د پرېکنده جګړې تصمیم ونیو. د ماخوستن له لمانځه نه وروسته یې خپلې مېرمنې ته په نامه یو لیک ولیکه او استازي ته یې ورکړ. په لیک کې یې لیکلي وو: زما د ژوند ملګری، خدای دې تا ته د یو مجاهد د مېرمن عزم او اراده درکړي. زه له دښمن سره سهار ته د یو پرېکنده جنګ لپاره ځم او د دې لیک تر رسېدو پورې به د سند د قسمت پرېکړه شوې وي. زما زړه ګواهي راکوي چې خدای تعالی جل جلاله به موږ ته بری راکړي. زه په خپلو ملګرو ویاړم او تر خپلو پوځیانو په هغو عربي میندو زیات ویاړم چې شیدې یې د دوی په رګونو کې په وینو بدلې شوي او په رګونو کې یې چلیږي. په هغو میندو چې په ماشومتوب کې به یې خپل بچیان زنګول او ویده کول، نو د بدر او حنین کیسې به یې ورته کولې. زه په هغو مېرمنو ویاړم چې میړونو ته یې د غازیانو د ژوند او شهیدانو د مرګ هیله ورښودلې ده. هغه مېرمنې چې محبت یې د میړونو د پښو زنځیرونه د نړۍ د فتح کولو سبق دی. او زما باور دی چې تر څو د دغه غازیانو له رګونو وروستی ساس کې وینه نه وي څڅېدلې، د اسلام بیرغ به نسکورېدو ته پرېنږدي. زه ستا او د مورجانې له جدایۍ نه خفه نه یم، خو ستاسو له یاد نه هم غافل نه یم. خو کله چې له ځانه سره په زرګونو هغه غازیان وینم چې د میندو، مېرمنو او نورو عزیزانو بیلتون یې د خدای جل جلاله په لاره کې په صبر او شکر زغملی دی، زه په دې ډېر خوښ شم چې د دوی د ډلې نه یم. په تېرو جګړو کې چې زما کوم ملګري شهیدان شول، د هغوی میندو ماته لیک راستولی او دا پوښتنه یې کړې چې د دوی د زامنو وینه خو به په کومه ژوره کنده کې نه وي توی شوي، او که زه شهید شم نو زما هیله ده چې زما مور به هم زما ملګرو نه همدغسې پوښتنه کوي. ما له تا سره وعده کړې چې تر څو کونډې، تورسرې او یتیم ماشومان له بنده را خلاص نه کړم، خپل مزل ته به ګړندی دوام ورکوم او زه به خپله دغه وعده پوره کوم. ما له تا سره وعده کړې وه چې زما په شهادت به اوښکې نه تویوې، او ته هم خپله وعده تر سره کړه. مورجانې ته مې احترامانه سلام وایم. زه هغې ته یو ځانګړی لیک درستوم. ستا محمد. مور ته یې د 2 لیک له لیکلو وروسته د جګړې د نقشې په لیدلو بوخت شو. د سهار له لمانځه وروسته د مسلمانانو لښکرو زغرې واغوستې او په وسلو سنبال په کتارونو ودرېدل. محمد بن قاسم په آس سپور شو او خپل لښکر ته یې وویل: د الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم سپاهیانو، نن ستاسو د زړورتیا، ستاسو د ایمان او ستاسو د سرښندنې د ازمایښت ورځ ده. د دښمن له شمېر نه
ونه ویریږئ. تاریخ ګواه دی چې د حق او باطل په تیرو جګړو کې د حق لښکر په نسبت تل د باطل لښکر شمیر زیات و، او مسلمانانو تل دا ثابته کړې چې د پوځي طاقت راز د لښکرو په زیاتوالي کې نه، بلکې د دوی د ایمان په مضبوطۍ او هدف په لوړوالي کې دی. زموږ جګړه د کوم قوم په خلاف نه ده، د کوم هیواد په خلاف نه ده، بلکې د هغو ټولو سرکشانو په خلاف ده چې د خدای جل جلاله په ځمکه فساد خپروي. موږ د ځمکې په مخ خپل حکومت نه، بلکې د خدای جل جلاله نظام غواړو. موږ له خپل سلامتۍ سره د ټولو انسانانو سلامتي او آرامي غواړو، او د خدای جل جلاله په ځمکه د امن او سلامتي لپاره یوازې اسلام بولو. دا هغه دین دی چې له نړۍ نه د بادار، غلام، تور، سپین، عربي، عجمي توپیر لري کوي. زموږ هدف د دې دین برای دی. د دې هدف لپاره مرګ او ژوند د دنیا تر ټولو لویه نیکمرغي ده. زموږ پلرونه او نیکونه د همدې مقصد لپاره جنګېدل. خدای جل جلاله هغوی د ګوتو په شمیر ټولي د دنیا سترو سترو پاچاهانو ته سرونه ټیټ نه کړل او هغه یې مات کړل. د عربو شاه زلمیانو، تاسو باید په خپل نصیب وویاړئ چې لوی خدای جل جلاله تاسو د خپل دین د خپرولو لپاره غوره کړي یاست. تاسو د خدای جل جلاله په لاره کې سرونه په لاس کې ونیول، او خدای جل جلاله تاسو ته د ځمکې او اسمان نعمتونه انبار کړل. هغه وخت یاد کړئ چې خدای جل جلاله خپل 314 تنه بې نظمه ټولګي د دښمن په غوره وسلوال فوج سنبال بریالي کړل. په قادسیه، یرموک او اجنادین کې د حق د یوې تورې په وړاندې د باطل 10 او کله له 10 هم زیاتې تورې راووتلې، خو خدای جل جلاله تل حق پالونکو ته بری ور په برخه کړی. خدای جل جلاله به نن هم ستاسو مرسته کوي، خو په یاد ولرئ د خدای جل جلاله فیصلې نه ماتېدونکي او نه بدلیدونکي دي. خدای جل جلاله یوازې د هغوی مرسته کوي چې په خپله د ځان مرسته کوي. تاسو د خپلو مسؤلیتونو د ترسره کولو نه پرته د خدای جل جلاله د مرستې مستحق کېدای نشئ. د خدای جل جلاله د شفقت لاس یوازې د هغو په لورې ورغځېږي چې د غشو په باران کې سینه ډال کړي. هغوی چې په کنډو کې له خپلو لاشونو نه تېرېږي، د قدرت نعمتونه د هغو لپاره دي چې د تاریخ هره پاڼه د شهید په وینو رنګینه وي. په یاد ولرئ بني اسرائیل هم د خدای جل جلاله نازولی امت و، خو کله چې دوی د خدای په لار کې د جهاد مسؤلیت خدای او د هغه رسول ته پرېښود، آرام کېناستل، نو خدای جل جلاله هغوی ورټل. هغوی اوس د خدای جل جلاله په هغه ځمکه د آرام ځای نه لري چې یو وخت یې د اقبال بیرغ پرې رپېده. خدای دې داسې ورځ نه راولي چې تاسو هم د بني اسرائیلو په څیر د خپل ژوند له کتاب نه د جهاد په باب لرې کړي. زما ورونو او دوستانو، نن ستاسو لپاره د سخت ازمایښت ورځ ده. تاسو به د بدر او حنین د غازیانو سنت ترسره کوئ. تاسو به د قادسیه او یرموک د شهیدانو پر پله پل ږدئ. زما باور دی چې خدای پاک به نن ورځ کوم ټولی چې د فتح لپاره ټاکلی، هغه به تاسو یاست. زما باور دی چې د حق د تورو په وړاندې به د سن اوسپنې د فارس او روم له اوسپنې نه ځواکمنې نه وي. ظالمان هېڅکله زړور نه وي. زه یو ځل بیا هدایت در کوم چې د حق له لارې د کفر د ازغیو د لرې کولو په وخت کې دا خیال ساتئ چې کوم ګل تر پښو لاندې نه کړئ، او په لوېدلي دښمن ګزار مه کوئ. په تور سریو، بوډاګانو او ماشومانو لاس پورته نه کړئ. زه پوهېږم چې د سند راجا له عربو ښځو او ماشومانو سره ډېر بد سلوک کړی، او زه ویرېږم چې د انتقام جذبه تاسو ظلم ته آماده نه کړي. د خدای په قانون کې د توبه کوونکو لپاره هر وخت د رحم ځای شته. دښمن مات کړئ او دا ورته ثابته کړئ چې زموږ غیرت د خدای جل جلاله غیرت دی، او زموږ تورې د خدای جل جلاله تورې دي. خو کله یې چې ماته وخوړه او خپله ماته یې ومنله، پناه یې وغوښته، نو هغه بیا په غېږ کې ونیسه او ورته ووایه چې د اسلام د رحمت دروازه د هر چا په مخ خلاصه ده او بنده نه ده.
تاسو پوهیږئ چې په دنیا کې هیڅوک چا دومره نه دي ځورولی څومره چې د مکې کفارو د اسلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځورولی. د ظلم بل داسې غشی نه و چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې ازمول شوی. د رحمت للعالمین په وړاندې یې د هغه د وفادارو ملګرو په سینو تودې شوې ډبرې کېښودې، او کله چې هغه صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ نو ظالمانو بیا هم پرې نه ښود، او د مدینې منورې په جګړو کې د هغه صلی الله علیه وسلم ډېر رښتیني یاران شهیدان شول. خو د مکې له فتح نه وروسته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلو دښمنانو سره کوم چلند وکړ، هغه د دنیا په تاریخ کې بل ساری نه لري، او هماغه سلوک و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدترین دښمنان د ده تر ټولو نږدې سرخندیان جوړ شول. نن د ترکستان او افریقا اوسیدونکي چې یو وخت زموږ په خلاف جنګېدل د اسلام د فتح لپاره زموږ سره اوږه په اوږه جنګېږي. دا څوک ویلی شي چې سند او ټول هندوستان به یوه ورځ د ایران او شام مصر په څېر د حق د دین په ملاتړ زموږ سره ولاړ وي. زما دوستانو، نن زموږ هدف برحمن آباد دی. راځئ د بري لپاره دعا وکړو. محمد بن قاسم دا وویل، لاس یې اوچت کړ او دعا یې وکړه: ای د جزا او سزا مالکه، موږ ستا د دین بری غواړو. موږ ته د خپلو نیکونو جذبه راکړه. رب العالمینه، د محشر په ورځ زموږ میندې مه شرموه. موږ ته د غازیانو ژوند او د شهیدانو مرګ را نصیب کړه. تر ماښامه د سند پر راجا سربیره 10,000 مړي په میدان پاتې شول او هغوی پر شا ولاړل. د پوځ هغه ټولګي چې تر قضا ماسپښین پورې په خپله ماته باور شوی نه و جنګېدل. کله چې د راجا د وژل کېدو خبر دوی ته ورسېد، روحیه یې وبایلله او د برحمن آباد په لور وتښتېدل. مسلمانان تر لږ او ډېر تعقیب وروسته بېرته خپل ځای ته راستانه شول، او په جګړه کې د مسلمانو شهیدانو او زخمیانو شمیر تر 3,500 پورې رسېده. سپاهیانو زخمیانو چتول او کتار کتار یې سملول. محمد بن قاسم د طبیبانو په ډله کې د زخمیانو په زخمونو پټۍ تړلې. زبیر یو ټپي په اوږه کړی و او محمد بن قاسم ته یې نږدې ورغی او هغه څه یې په ځمکه کېښود. محمد بن قاسم ته یې وویل: ته لږ دغه وګوره، ډېر زیات زخمی دی. محمد بن قاسم ور نږدې شو، زخمی ته یې وکتل، ویې ویل: څوک دی؟ او سعد. د سعد په مخ په وینو سور ککړ شوی و. محمد بن قاسم په یوه ټوټه د هغه مخ د پاکولو هڅه وکړه، خو هغه یې لاس ونیو. په شونډو یې پیکه مسکا خپره شوه. ویې ویل: اوس د دې اړتیا نشته، ما یوازې د وروستي ځل لپاره ستا لیدل غوښتل. زبیر او محمد بن قاسم یو او بل خوا وکتل. خالد څو ګامه وړاندې زخمیانو ته اوبه ورکولې. زبیر ورغږ کړ او هغه په منډه راغی. له خولې یې بې اختیاره چیغه ووته او ویې ویل: کاکا ته؟ سعد خپل لاس هغه ته ور وغځاوه او هغه یې لاس په دواړو لاسو کې ټینګ ونیو. سعد وویل: زه نور له مرګ نه ویرېږم، خو یوه ویره لرم چې زه ډېر ګناهګار یم. تاسو په دې باور دی چې خدای جل جلاله به ما وبخي او که نه؟ محمد بن قاسم وویل: د شهیدانو وینې د هغوی ټول ګناهونه مینځي. سعد خالد ته وکتل او په کمزوري غږ یې وویل: زویه، د زهرا خیال ساته، او زبیره، تا ته د ناهید په اړه د څه ویلو ضرورت نشته. تر لږ ځنډه دوی یو بل ته وکتل او بیا سعد سترګې د محمد بن قاسم په لور واړولې. د هغه د سترګو ځلا لږ شوه. څو ځلې یې بنده بنده ساه واخیسته او بیا یې د خالد او محمد بن قاسم لاسونه پرېښودل. په دې ځنډ کې د هغه یو شمېر نور ملګري هم ورغونډ شول. محمد بن قاسم یې په نبض لاس کېښود او انا لله و انا الیه راجعون یې وویل، او په خپل لاس یې د هغه سترګې ورپټې کړې. محمد بن قاسم جګ شو. بیا یې نورو ټپیانو ته پام راړوه چې یو سپاره یو زخمی پاس راړولی و او دوی ته راورسېد. محمد بن قاسم چې هغوی ولیدل پوښتنه یې وکړه: بهیم سنګه ته؟ دا څوک دی؟ یو سپاهي زخمی له آس نه راکوز کړ او په ځمکه یې څملوه. بهیم سنګ هم له آس نه پلی شو. ویې ویل: خالده، پلار ته دې وګوره.
خالد چې سرښکته اچولی و او د سعید تر څنګ ناست و، هغه چې دا واورېدل راپورته شو. په ټپي پلار یې منډه وکړه، سر یې ورته په زنګون کېښود او ویې ویل: پلاره، زما پلارجانه. د ټپي له خولې یې چې څه وانه اورېدل، بهیم سنګ ته یې وکتل او ویې ویل: تا دی له کومه ځایه راوستی؟ بهیم سنګ ځواب ورکړ: زه او پلار مې او دی د ارول له زندان نه د یو پوځي افسر په مرسته راوتښتېدو. کله چې دلته نږدې را رسېدو، د راجا تښتېدلي پوځ په مخه راغی. د زما د پلارجان د څو ځلې پوهولو سره سره د سپاهیانو په یوه ډله حمله وکړه. ما او پلارجان مې هم له مجبورۍ د ملا وتړله او په مقابله ورګډ شولو. پلارجان مې یو غشی وخوړ او له آس نه ولوېد، د یو پیل تر پښو لاندې ستی شو. بهیم سنګ چې دا وویل چپ شو، په سترګو یې اوښکې راغلې او له ښه ځنډ وروسته بېرته راسمبال شو او ویې ویل: د بې اختیاره په مخ آس غلوو، 5-6 کسه یې ووژل، خو بیا په خپله هم ټپي شو او له آس نه ولوېد. د هغه وروستۍ هیله دا وه چې له زوی سره یې وګوري. زما ګمان دی چې دی تر اوسه پورې ژوندی دی. محمد بن قاسم څو سپاهیانو ته اشاره وکړه او ویې ویل: تاسو له ده سره ولاړ شئ، د ده پلارجان مړی راوړئ. او په خپله ابوالحسن ته متوجه شو، د هغه نبض یې ونیو او ویې ویل: دی بېهوشه دی، اوبه راوړئ. یو سپاهي له خپل پتک نه پیاله ډکه کړه، ور وړاندې یې کړه. محمد بن قاسم د ابوالحسن خوله خلاصه کړه او لږ اوبه یې وڅښلې. په هوش راغی او ورو ورو یې سترګې وغړولې، خو چې خالد یې وپېژانده د څو شېبو لپاره بېرته بېسده شو. د هغه تر بیا را په خود کېدو پورې محمد بن قاسم د هغه د سینې پټۍ ور ولګوله. چې کله بیا را په خود شو، له خالد نه یې لومړی دا پوښتنه وه چې ستا مور چېرته ده؟ خالد ورخطا غوندې شو، یوې او بلې خواته یې وکتل او ویې ویل: هغه. د ابوالحسن په شونډو یوه دردونکې مسکا وځلېده او ویې ویل: زویه، وېرېږه مه، زه وپوهېدم هغه ژوندۍ نه ده. خدا راته ووایه چې ناهید چېرته ده؟ خالد وویل: هغه په دیبل کې ده. ابوالحسن وویل: نو ستا مېرمن به هم دیبل کې وي. کاشکې ما له مرګ وړاندې یو ځل لیدلی وای، خو هغوی ډېر لرې دي او زه د څو ګړیو میلمه یم. محمد بن قاسم تسلي ورکړه، ورته یې وویل: ته غم مه کوه، زه اوس څوک ورستوم راغواړم یې، انشاءالله هغوی به تر سبا پورې راورسېږي. ابوالحسن له مننې نه په ډک نظر ورته وویل: خو زه ښایي تر سبا پورې ژوندی نه وم. محمد بن قاسم وویل: ستا ټپ زیات خطرناک نه دی، که خدای ستاسو ملاقات منظوروي نو دوی به راورسېږي. په 4مه ورځ د لمر ختو نه وروسته ابوالحسن تر بستره محمد بن قاسم، زبیر، خالد، ناهید او زهره راچاپېر وو. ناهید او زهره سره له دې چې مزله پوره ځپلې وو، ټوله شپه د هغه په خدمت ویښه تېره کړه. د ځنکدن نه لږ وړاندې ناهید او زهره په څېر د خالد په سترګو کې هم چې د ابوالحسن اوښکې ولیدې، ویې ویل: زویه، ما ځان ته تر دې ښه مرګ دعا نه شوه کولی. په مرګ اوښکې تویول د دنیا یو رواج دی، خو د شهادت په مرګ د دې رواج تر سره کول په شهادت پورې ملنډې وهل دي. دغسې په ډکو سترګو ما ته مه ګوره، زما اوښکو نه کرکه ده. د ژوند په سختو پړاوونو کې د مسلمان توښه اوښکې نه وینې دي. خالد اوښکې پاکې کړې، وویل: پلارجانه ما وبخه. ماسپښین مهال ابوالحسن د مرګ بلنې ته لبیک ووایه او خپله ساه یې ورکړه.